د فرمان کسکر ضمانت منظور شو، هغه د جیل نه راخلاص شو، خو هغه داسې کوم جرم کړی و چې هغه پرې جیل ته لاړو. دا ټول حقیقت په همدې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، فرمان کسکر چې یو مزاحیه شاعر دی، خو د طنز او مزاح سره سره هغه په پښتو کې ډیر مشهور دی، ځکه چې هغه هر وخت داسې زبردست او مزاحیه شعرونه جوړوي چې ټول خلک په خپلو شعرونو خندوي. د ورځې وړاندې چې کله هغه پولیسو ونیولو ګرفتار یې کو، نو خلکو ویل چې فرمان کسکر هجلاګانو سره ګرځي، ډانسونه کوي یا نور څه نشې تماشې کوي، نو ځکه پولیسو گرفتار کړی دی. خو موږ معلومات وکړل نو داسې هیڅ خبره نشته. هغه پولیسو په دې وجه نه دی نیولی چې هجلاګانو سره به ګرځېدو، بلکې د هغه د ګرفتارولو لویه وجه دا وه چې د مور پلار خبره یې نه منله او د مور پلار نافرماني کوله چې پولیسو ګرفتار کو او مور پلار په خپله پولیسو ته ورکړی دی. خو اوس یې توبه ایستلې ده او کله چې د جیل نه راخلاص شو نو په روانه کې یو څو مزاحیه شعرونه هم ویل، خو داسې ښکاري چې د جیل تمبو سخت خراب کړی دی، ځکه چې رنګ یې هم ډېر خراب شوی. خو هغه د ثوابۍ د پولیسو ډیره مننه هم وکړه او ویې ویل چې ډیر ښه خلک وو او ما ته یې ډیره مینه راکړه. قدرمنو ملګرو، موږ غوښتل چې دا تازه خبر تر تاسو در ورسوو او تاسو د حقیقت نه خبر کو، ځکه چې ډیر خلک اوس هم داسې خبرونه شیر کوي چې حقیقت نه لري. موږ غوښتل چې تاسو په حقیقت خبر کو. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.